السلام علیکم ملګرو په سیمې اسامبلی کې یو بیل پاس شو چې بالکل د شریعت خلاف دی. ملګرو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ ځان پې پوهه کړئ چې څه بیل پاس شو که نه. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو، سړی به ډېر زیات خفه شي چې دا زمونږ مسلمانان دي او زمونږ په حکمرانانو باندې جهاد هم کېږي. ښه یو داسې بیل یې پاس کړو ملګرو چې د قرآن نه غایات هم کټ کړو ملګرو. که تاسو د دې نه خبر شئ که نه نو تاسو به هم خفه شئ چې دا زمونږ حکمرانان دي، دا بې غیرته دي که نه. تاسو خبر شئ نو اول سره دا ویډیو وګورئ چې زه هم پې پوهه کړم. ښه بیا دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ یار چې دې ټولو ته پته ولګي چې را ضرور راپاڅئ او د دې خلاف اواز چوت کې یار. یو داسې کار یې کړی دی یار، سړی ډېر زیات خفه شي چې زمونږ ځان ته مسلمانان وایو. دا بیل څه پاس شوی دی ملګرو، زه دا ویډیو شریک کوم که نه تاسو به هم حیران شئ یار. سړی به ډېر زیات خفه شي چې یو داسې کار کېږي چې هغه بالکل ناروا دی ملګرو. اول څه خبره واورئ چې څه بیل پاس شوی ملګرو. په سیمې اسامبلی کې دا بیل پاس شوی دی که نه چې د ښځې دا کومه دود چې دی نو دا هم تاسو خرڅولی شئ په بازار کې، لکه څنګه چې د غواو او دا دود خرڅېږي ملګرو. تاسو ته پته ده چې زمونږ کومه ماشوم بل یو ماشوم ولګي که نه او د یوې مورې د یوې بلې ښځې څه سینه وراودي که نه نو د هغه د لور سره بیا نکاح هم نه کېږي. تاسو ته پته ده ملګرو زموږ په اسلام کې دا دی. او بل ته سوچ وکړه که نه په سیمې اسامبلی کې یو داسې بیل پاس شوی دی که نه چې ټولو زیات سړی خفه شي. زما ټولو ته خواست دی یار چې دا اواز چوت کړئ که نه او د دې خلاف راووځئ، جنګ وکړئ، ځکه چې جهاد هم په دې باندې فرض دی. دا چې کوم کارنامه کړله ملګرو، دا کوم کار چې کړی دی دا ډېر د بې اصولو کار یې کړی دی او د قرآن شریعت نه انکار کړی دی ملګرو. که تاسو سوچ وکړئ که نه په دې باندې آیاتونه هم راغلي دي، تاسو د قاریانو نه هم تپوس کولی شئ. یو ډېر ناروا کار یې کړی دی. زه چې خبر شوم ما هم ویل چې زه خپل غاړه ازاده کړم که نه چې تاسو خبر شئ. ښه یو داسې بیل یې پاس کړی یار، زه خو پخپله ډېر زیات خفه شم چې یو داسې کار یې وکړو که نه. تاسو ته پته ده که نه په مخکینو زمانو کې هم داسې شوي دي، داسې نکاحګانې شوي دي. هغه یوه ښځه یو سړی راغی هغه ورته وویل چې دا زمونږ څه دی زوی دی ملګرو، خو هغه د دې خواښې هم وه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته 3 پیره مخ واړه او بیا ورته ویل چې دا کومه ښځه تا کړې نو دا څه کړه طلاقه که ولي چې دا چې نو دا کومه دا ستا خور ده ملګرو. نو زما ټولو ته خواست دی یار چې د دې لپاره اواز چوت کړئ یار. زه خو ډېر زیات خفه کړم، ما خو تاسو ته ما خپل کوشش وکړو او خپل اواز مې چوت کړو. اوس تاسو کار دی دا ویډیو شیر کړئ د نورو مسلمانانو ته چې زمونږ نورو مسلمانانو ته ورسي او د دې لپاره اواز چوت شي.